هغه زنانې چې په کورونو کې لمنځونه نه کوي، هغه ځوانان او هغه نارینه چې په کورونو کې لمنځونه نه کوي، دوی ته لاس جوړ کړئ، دوی مخې ته ورته ووایاست چې د خدای دپاره دا لمونځ کول شروع کړئ. ځکه اکثر فقها، اکثر علما دا فرمایي چې کم څوک لمونځ نه کوي، که چیرې دغه کس مړ سي، د ده د جنازې لمونځ کول جایز نه دي. الله اکبر. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د کافر او د مسلمان ترمنځ فرق د لمانځه دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي وایي چې کم چا لمونځ قایمه کوي هغه خپل دین قایمه کوي، یعنې چې کم چا خپل لمونځ په پایبندۍ سره ادا کوي هغه پر خپل دین باندې مضبوطه ولاړ دی. چې په کم چا کې لمونځ نه و په هغه کې دین نسته، چې په کم چا کې لمونځ نه و په هغه کې وفا نسته، چې په کم چا کې لمونځ نه و په هغه کې اخلاص نسته. لرې ګرځه د دغسې دوستانو څخه چې هغه بې لمانځه وي، ځکه خپله به هم بې لمانځه وي، تا څخه به هم بې لمانځه جوړ کړي. الله رب العزت دې موږ تاسې ټوله لمونځ کولو والا انسانان جوړ کړي.